د فیسبوک د دوستۍ کولو انجام وګورئ ملګرو. د دې جینۍ چې دی نوم ایمان دی او دې چې دی په فیسبوک د یو کس سره دوستي جوړه شوله، او چې دا جینۍ چې دی اخر کار په دې غلک پسې وتښتېده. چې کله پسې وتښتېده د دې جینۍ ورونو د غلک سره عجیبه کار وکړو او کپړې ته هم وشلولې. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زما ټولو پښتنو ته یو ښکلی پیغام دی. ملګرو دې سټه چې تاسو ته د جینۍ ښکاري نو دې نوم ایمان دی، دی په فیسبوک استعمالوه، دی د یو کس سره په فیسبوک باندې دوستي جوړه شوله، مینه محبت یې جوړ شو. او یو ورځ داسې شوله که نه چې دا جینۍ چې دا نو په هغه هلک پسې وتښتېدله او د هغه هلک سره نکاح هم وکړله، ژوند یې تېرېدلو. د دې جینۍ چې کومه ورونه وو که نه نو هغه په دې جینۍ پسې ګرځېدل او په مخه چې دی نو ګرځېدل به پسې کال به یې ورته کاوه چې دا جینۍ چې ده نو موږ ومومو او واپس یې کور ته راولو. ملګرو یوه ورځ یې داسې شوله که نه چې دې ورونه یې ولګېدل او دې جینۍ ته چې دی نو رینګ وکړو چې تاسو چې دی نو واپس راشئ که نه دغه هلک هم د ځان سره راوله او ته چې دی نو هم راشه، ستاسو چې دی نو واده په خوښې طریقه شوی دی، موږ به درله اوس په ښه طریقه باندې واده وکړو او ته چې دی نو کور ته راشئ. ملګرو نو جینۍ چې دی نو خپل خاوند ته یې ووایي نو هغه چې دی نو هم خوشحاله شولو. هغه چې دی نو دواړه رالل کور ته. چې کله کور ته رالل که نه او دې ورونو چې دی نو دغه هلک چې دی نو یوې کمرې ته دننه کړو. چې کله یوې کمرې ته دننه کړو په دې ډېر زیات یې وواهه دغه هلک او د هغه نه پس چې دی نو یوه پاڼه یې وله راوړله چې په دې باندې ته دستخط وکړه. په دې باندې ته دستخط وکړه. نو جینۍ چې دی نو د خپل خاوند ته هم ویله چې ته پرې دستخط وکړه، ځکه چې هغه طلاق پیپر یې وله راوړی و. نو په هغه پیپر چې دی نو هغه هلک دستخط وکړو او د هغه نه پس چې دی نو هغه هلک ته دې خلکو ورته وویل که نه دغه هلک ته چې دې ځایګي نه ځه که نه دا خلک دې مړ کوي. د هغه نه پس چې دی ملګرو هغه چې دی نو هغه هلک د هغه ځایګي نه لاړو او وتښتېدو. بیا چې دی نو څه وخت پس چې دی نو هغه جینۍ چې ده نو بیا په دغه هلک پسې وتښتېدله او بیا په دغه هلک پسې لاړه. بیا چې دی نو کوټ میرج وکړو که نه بیا لاړه عدالت ته. په عدالت کې چې دی نو کوټ میرج یې وکړو ملګرو او د هغه چې دی نو بیا هغه هلک ته واده شوله. ملګرو اوس دا جینۍ وایي که نه وایي زما زندګي داسې تېرېږي که نه ځکه چې زما ورونه په ما پسې ګرځي او ما ختموي. ملګرو او نن چې دی نو د هغه زندګي په ضلالت باندې تېرېږي. دا جینۍ په خپله هسې وایي د دې جینۍ نوم ایمان دی، ده په خپله وایي چې زما زندګي چې ده نو اوس په ضلالت باندې چې دی نو تېرېږي. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی، خاص کر د زنانو دپاره. زنانه چې دی نو وقوبتوب وکړي چې د هغه د وجې نه ټوله زندګي تباه او برباد شي. ملګرو دا جینۍ چې ده نو دا په هغه هلک پسې تښتېدلې ده او بل دا چې دې جینۍ زندګي چې نو تباه او برباد شوه. اوس دا د مور پلار کره هم نشي راتلی، د خپل ورونو کره نشي راتللی او زندګي تباه او برباد ده، په ضلالت کې تېرېږي. دا څه دا د خپلې وجې نه نن سبا چې دی نو جینکۍ چې دی نو هلکانو ته لږ وغولېږي، د هغوی پیسو ته وغولېږي، د هغوی کپړو ته وغولېږي او د هغه ټوله زندګي تباه او برباد شي. نو زموږ ټولو ته خواست دی که نه چې خاص کر خیال کوئ نن سبا چې مور و پلار هم چېرته هم رشته کوي نو په هغه باندې خوشحاله اوسئ. که نن سبا داسې دور روان دی که نه چې هلک چې دی نو د جینۍ چې دی نو استعمال کوي، د هغه نه پس چې دی نو هغه جینۍ زندګي تباه او برباد شي. نو زما ټولو ته خواست دی چې ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ او چېرته هم جینکو له نه دي پکار چې هغه په هلکانو پسې وتښتي او خپله زندګي تباه او برباد کړي، خپل عزت چې دی نو هغه ختم کړي. نو ټولو خویندو ته هم پکار ده او ورونو ته هم پکار ده که نه چې چېرته هم داسې مه کوئ، پردو خویندو ته هم تاسو په غلط نظر باندې مه ګورئ، تاسو هم زیاتی مه کوئ. او بل دا زنانو له پکار ده چې هغه داسې کارونه نه کوي که نه ټوله زندګي به تباه او برباد وي بیا.